که د زړه غوږونه لرې نو وابه یې اورې د مور وطن چغې او فریادونه. که د ایمان سترګې د ړندې نه وي نو وبه یې وینې د مور وطن پر تن زخمونه او پرهرونه. دا پرهرونه چې هر پردي دښمن کافر مسلم لرې او ګاونډي زمونږ پر وطن لګولي، د هغو ذکر ځکه نه کوو چې څه ناڅه زموږ د ټولو سر پرې خلاص دی. رابه شو دې ته چې په دې زخمونو او پرهرونو کې د دې وطن بچي هم خاورې او هم مالګې شیندي. د دې وطن قومونه چې باید دي د مور وطن د غېږې د ښکلا غونچه شي. سړی حیران شي چې دا ګلونه دا ځینې ولې په اغزیو بدلوي. د وطن د قومونو ترمنځ کله زیاتې او کله کمې فاصلې راځي. دا فاصلې که یې علاج ونشي په سختو او مرګونو رنځونو هم اوړېدی شي. د قومونو ترڅنګ د هر قوم ترمنځ خپلمنځي دښمني او فاصلې هم ورو ورو خطرناک پړاو ته وررسیږي. ای د دې وطن زویه او لورې، که د سر او زړه په غوږونو کې له وطن نه د پردیتوب مالوچ نه وي ایښي نو بیا خو ورته غوږ شه. ستا مور وطن داسې نارې درته وهي، ای زما زویه، ای زما لورې، د خپلې سینې شیدې به در ونه بخم. که به زما فریادونه د زړه په غوږونو وانه ورې. ګورئ زه ستاسو هغه پخوانی مور یم چې عمر مې زرګونه کلونو ته رسیږي. یو وخت مې د آریانا لوی ټیکری په سر و. هغه مهال په هماغه ټیکري کې ښه ښکارېدم، خو اوس دا څو پیړۍ کېږي چې د افغانستان رنګین تور سور او زرغون شال مې پر سر غوړولی دی. دومره ښایسته پکې ښکارم چې پردي مې د کتلو تاب هم نه لري. له بده مرغه به ووایم چې دا خپل حسن را پورې اور دی چې دا څو لسیزې د خپل ځان او خپلو بچو په وینو کې لامبم. دا نن سوي فریادونه ځکه وهم چې تاسو په یو ترخه حقیقت پوهول غواړم. واورئ ای زما لوڼو، زما زامنو، زه تاسې هر یو پیژنم. تاسو دا څو لسیزې جنګونو ځپلي یاست، د زړونو زور مو اوبو شوی او په وړه خبره سره لمبه کېدی شئ. ګورئ د خدای روی ته وګورئ، له صبر او حوصلې نه کار واخلئ، یو بل په مینه سره وزغمئ، په خپلو کې مه سره پردي کېږئ. له ما نه مه پردي کېږئ، له ما نه انکار هم مه کوئ، ځکه زه ستاسو اصل یم. ما تاسو ته مخکې هم وویل چې پر ما باندې د خدای ښایست د نږدې او لرو دښمنانو نه دی پیرسو. د پردې تر شا اهریمني او شیطاني لاسونه لاس په کار دي چې زما ملکوتي او پریخته صفته ښکلا تار و مار کړي. تاسو ټول زما لوڼې او زامن یاست. تاسې د یو بل دښمن نه یاست، تاسې ټول د یو الله بندگان او د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یاست.
نن سبا چې د تعصب کوم مرض په تاسو کې پیدا شوی، باور وکړئ چې زما له رګ رګ نه ارام تښتېدلی دی. دا ډېر وژونکی بدرنګ مرض دی. تاسې د محمد صلی الله علیه وسلم دا آواز اورېدلی که نه چې فرمایي هر هغه څوک چې تعصب کوي زما له ډلې نه دی. د خدای روی ته وګورئ، د پیغمبر له کړۍ ځانونه مه وباسئ. هر هغه څوک چې تاسې د تعصب په نامه د قوم، ژبې او یا نورو ډلو ټپلو په نومونو د یو بل نه خواتوري کوي او په زړونو کې مو کرکې کري، هغوی زما او ستا دښمنان دي. کیدای شي یا احمقان وي او یا هم د نورو غلامان او لاسپوڅي. ګورئ زما کړېدلو لوڼو او زامنو، زه ستاسو مور یم، زه افغانستان یم. که ستاسو له منځه زما هر زوی او یا لور د تعصب او یا له وطن نه د پردیتوب په مرض اخته وي، هیله ده چې د ځان علاج وکړي. الله ته د نیمو شپو ژړاوې او دعاوې وکړئ چې ستاسو له زړونو کرکې وباسي او پر ځای مینه رازرغونه کړي. ما ستاسو لپاره ډېرې پټې خزانې ساتلې دي. که تاسو له یو بل سره مینه وکړئ، که تاسې د یو بل درناوی وکړئ، دا خزانې به ټولې ستاسو په هوساینه او درناوي کې پکارېږي. دا خزانې پردیو او دښمنو ښامارانو ته مه پرېږدئ. زه ستاسو مور یم. وایي چې جنت د مور تر قدمونو لاندې دی. هیله ده چې د خپلې مور مینه مو په رګ رګ رازرغونه شي. خپلې زخمي او کړېدلې مور ته د مینې او درناوي په ترانو آرام او خوشحالي وبخئ. زه ستاسو د مینې، یووالي او یو ملت کېدو خوږې ترانې ته غوږ غوږ یم. وطنه مورې زموږ، سترګې او زړه مو ته یې، د ژوند اوبه مو ته یې. شکر نعمت زموږ چې شته یو شته مو ته یې. د مینې کورې زموږ، وطنه مورې زموږ، وطنه مورې زموږ. ته مو نغمه د وحدت، دا زیر و بم به دې شو. ته مو ګلاب ګلاب یې، پرخه شبنم به دې شو. الهامي چوپه چوپتیا، مستانه شورې زموږ، وطنه مورې زموږ، وطنه مورې زموږ. وطنه ستا د بدن، وطنه ستا د بدن، مونږه یو غړي غړي، ستا په ژوندون کې مو شتون، بې له تا مړي مړي. ته مو څادر د لمانځه، د ډوډۍ شکورې زموږ، وطنه مورې زموږ. هیله د پلار مو ته یې، لوی اعتبار مو ته یې، د ارمانونو سردار، دعا د یار مو ته یې. د ماشومتوب کوټنۍ، د خور او ورورې زموږ، وطنه مورې زموږ، وطنه مورې زموږ. د ګلابونو مورې یا د غاټولو مورې، خزق خو چیرې مشې زموږ د ټولو مورې. ستا د دردونو کاروان، ټکور ټکورې زموږ، وطنه مورې زموږ، وطنه مورې زموږ.